صاحب موسم شراب دل مرد دار بیان ورکو وی خان صاحب وی چې غلطه ده اعظم سواتی وی خان صاحب وی غلطه ده جنید اکبر وی غلطه ده یو ور یمین خطوله تاریخ انسان نه ده کړی کما باجور کې ولا ور کذا ګل ظفر له مرګه کوډرانه کې ریکورډ کړي زه قرباني ور کړی ګلداد خان کې میو رول ور کړ یو کور خود دوه درې ټیکټ مور نه باسه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د ریحان زیب کمی خبري چې دی کم تقریر چې دی تاسو واوریدو په دې کې هغه وینا کوي چې کم ریحان زیب وایي چې دا ګل ظفر او ورسره یو بل د باجوړ سیمې نه ولاړ دی د دې دوه نومونه اخلي چې که زما مرګ څه وشو نو زما ذمواران به دا وي اوس خلک هغه په سوشل میډیا ډېر زیات شیر کوي او تاسو سره به زه دا شریکه کم کله چې د دې د کم مرګ وشو د ریحان زیب نو په دغه ټیم کې د دې تره بهر راووتو هغه په چغو باندې جړل او دای پکې هم ویل چې زما د وراره کم قاتل چې دی وایي هغه ګل ظفر او یو بل ګلداد خان نوم دا نومونه یاد کړه نو خلک چې کم دی هغه هم ډېر زیات په سوچ کړی شوي دي چې دا ولې زه تاسو سره دا شریکه کم چې د دې منځ کې کم اختلافات چې دی ولې دي داسې چل و چې دا ګل ظفر او دا کم ریحان زیب چې دی دا یو سیټ ته ولاړو نو د پی ټی آی د سایډ نه چې دی هغه سیټ ورکړی شوی و د ګل ظفر ته ریحان زیب ته نه نو ریحان زیب بیا ولګېدو هغه د ځانه ودرېدو او کم د عمران خان په سپورټ کې چا زه هم د عمران خان د سایډ نه ولاړ یم نو په دې ترمنځ کې د دې ډېر اختلافات راغلي دي خو البته کومه واقع چې رامخې ته شوې ده نو هغه داسې الزام نه دي لګول فکار چې ګل ظفر دا کار کړی دی کار چې چا هم کړی ډېر خفیه کړی دی لا فی الحال د هغې څه پته نه لګي کم حکومتي ادارې چې دي هغه هم په دې کې مصروف دي چې دا کم چا چې دا کار کړی دی چې هغه مونږ ونیسو او کم انجام ته ورسوو خو فی الحال چې کم دي داسې خلک الزامونه په سوشل میډیا لګوي نو هغو ته زه یم چې داسې نه دي کول پکار د یو دوه ورونو پښتنو منځ کې داسې ورانه هغه نه دي راوستل پکار نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو الله حافظ